را باندې ولاړ سم در کومه وخت چې شودې کې په شودو به گزاره کوم او چې کله شودې ختم سي هغه به ذبح کوم د هغې په غوښو به درې ځای ځان ورسم او چې کله ته ماښام ورلې نو مالک ته به ووایې چې ځنګل دی د لیوانو د چرموشانو مځکه ده او د هغې وطن دی او پر حیوان پسو باندې حملې راځي زما څه فلانکی پسه چرموش او لیوه پورته کړه نو مالک ته به هم خبره برابره سي او ستا به هم په دې کې نفع راسي او زما ته به هم اساني جوړه سي هغه شپانه داسې ورته ګوري باره د خولې سه یو چیغه وختولې ورته یا هذا فأین الله سړی شپانه ته خو به جواب ورکم خپل رب ته به څنګه جواب ورکم ورته شپانه خو د دنیا مسله د دنیا کې هغې در خپل ځان تېرولی سم لیکن سبا چې کله د قیامت په میدان کې د الله تعالی په حضور کې پیش سم الله تعالی مې په دې ځنګله کې ویني الله تعالی مې په کور کې ویني الله تعالی مې په ظاهر باندې عالم دی الله تعالی مې په باطن باندې خبر دی سبا به د قیامت په میدان کې خپل رب ته څه جواب ورکوم حضرت عمر رضی الله عنه چې کله هغه سړي ته وکتل چونکې حاکم دی د خپل رعیت په اصلاح باندې ډېر خوشحاله بهر دوی سړی چې ستا غوندې انسانان الله تعالی په دې امت کې زندگی ورکي پر دې امت به الله تعالی د مشکلاتو دروازه بنده ساتي چې ستا غوندې امانتداري او ستا غوندې دیانتداري د دې امت په انسانانو کې او د هغې په هر ځای کې مرګ په یاد دی د الله تعالی حضور ته پیښېدل او د الله تعالی په حضور کې جواب پیښول چې د کم امت د انسانانو په دماغو کې دی الله تعالی به پر دې امت باندې فلاح او کامیابي همیشه راولي تاسو ګوره یو طرف ته د ځنګله توره شپه ده تاریکه فضا ده او د ځنګله خړه فضا ده او هلته د شپانه سره ده نه مالک ستا نه بل څوک نگران ستا نه د مالک څه بل پوښتنې والا ستا لیکن د مالک په ذهن کې د آخرت فکر ناست دی چې زه خو به یوه ورځ مرم د دې دنیا څخه رخصتېږم او په قبر کې به زندگی را باندې تیریږي او د قیامت په میدان کې به د الله تعالی په حضور کې پیښېږم بیا به زه د الله تعالی په حضور کې د دې خپلو کړنو جواب څنګه پیښوم نو چې کله دغه فکر د انسانانو په دماغ کې راسي بیا د ځنګله په تنهایی کې او د ځنګله په خړه فضا کې او د ځنګله په یوازیوالي کې انسان د ګناه فکر نشي کولی او د ګناه جرأت نشي کولی او ګناه ته ځان ورنږدې کولی نشي نو دا فکر چې د آخرت فکر دی چې د دنیا د جرایمو څخه سړی راګرځي او د دنیا د مشکلاتو څخه سړی راګرځي او د دنیا د تجاوزاتو سره راګرځي د هغې واحده لار د آخرت او د خپل مرګ فکر او دا هغه مبارک فکر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته په دماغو کې ورکړی حضرت عمر رضی الله عنه د خپل حکومت نگران دی د شپې د مدینې په آبادیو کې ګرځي او مدینه د خپل وخت غریب وطن دی د هغې آبادي اکثره د کډلو ده د خارو د خسو خاشاک د بوټو د دې څه جوړې کډلې دي په دې کې انسانان زندگی تیروي حضرت عمر رضی الله عنه په دې کډلو کې د شپې ګرځي او چونکې د خپل وخت حاکم دی د خپل رعیت نگرانی ده د ځان ذمہواري بولي د شپې د سهار خوا د کډلې سره روان دی د آبادیو په مابین کې څوکه په کډل کې د پیشلمي وخت دی د یو مور او د لوري خبره سره روانه ده مور ورته لوري تا د وخت خپله وښه یا بزه ولوېشله هغه ورته یې مورې ومې ورته بچې دا زموږ حیوان سږ کال شیدې په دې زمانه کې لږ کمې کوي نو ته د دې سره لږ اوبه ګډې که چې د هغې په خاطر باندې زموږ د کور زندگی په اساني کې تېره سي چې د هغې په وجه باندې زموږ لاس له دومره شی راسي او زموږ لاس له دومره عواید راسي چې په هغې سره زموږ د بچانو پالنه وسي مور چې کله لور ته دا خبره کوي نو لور ورته وایي مورې دا خو نسم کولی ورته یې ولې بچې نسې کولی ورته امیر المؤمنین دا امر کړی دی چې څوک په شیدو باندې اوبه نه ګډوي ورته امیر المؤمنین د امر په خاطر باندې مورې دا نسم کولی هغه ورته بچې ته لیونی یې امیر المؤمنین چیرې دی امیر المؤمنین پرېږده هغه پر خپله لار پرېږده امیر المؤمنین دا وخت څه تا ته ولاړ دی امیر المؤمنین څه تا ویني امیر المؤمنین څه ستا د شیدو درک ځان ته معلوموي امیر المؤمنین په تا څه خبرېږي بچی د خپلې مجبورۍ احساس وکړه او د خپلې مجبورۍ په خاطر د امیر المؤمنین خبره ومنه په خپلو شیدو کې اوبه ګډې کړه هغه نوجوانه لوس ورته وایي ورته یې مورې امیر المؤمنین که ما نه ویني د امیر المؤمنین رب ما ویني
امیر المؤمنین د خپل ځان تیرولای سم د هغې د سوالو جواب سره ځان خلاصولی سم سبا چې د قیامت په میدان کې خپل رب سره پیش سم د هغې حضور ته به خپل جواب څنګه پیشوم ورته سبا خو زما رب پر دې عمل باندې ما ویني او زما رب د دې عمل متعلق زما سره سوالو جواب غواړي بیا به موري زه د خپل رب ته سوالو جواب څنګه پیشوم حضرت عمر رضی الله عنه چې دغه مکالمه واورېدله بس دغسې پټه خوله در خپل دربار راغی سار ورلی د کډلي معلومات کوي چې بوډۍ څوک ده او نوجوانه زنانه څوک ده بوډۍ کونډه زنانه ده د هغې یوه لور نوجوانه ده چې د هغې لور در دې وخته پورې نکاح نه ده سوې نو هغې لور دپاره رشته او نکاح د خپل بچي حضرت عبدالله ابن عمر دپاره غواړي او د هغې لور د نسل سه الله تعالی د امت ته عمر ثاني حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورکوي چې د هغې عدل پر د انسانیت باندې بیا یو نمونه وه د ټول عالم دپاره نو ما درته ویل دا هغه ذهنیت دی دا هغه فکر دی چې والآخرة خیر و ابقا آخرت ډیر دایمي دی آخرت ډیر باقی دی آخرت ډیر همیشه دی د آخرت هر څه حالات نه ختمېدونکي دي د دنیا د حالاتو بجای د هغې حالاتو فکر کول دا د انسان د صحت علامه ده دا د انسان د روغوالي او د جوړوالي علامه ده چې د دې څه نظر واړو هغه طرف ته ګوره او ما درته ویل دا فکر د پیغمبر علیه السلام د صحابو سره دنیا کې انسان د ځانه سره فکر چې د مځکې پر مخ باندې څومره انسانان ما زما سترګو لیدل نن هغه انسانان زما سترګې نه ویني څومره انسانان ما په خپلو لاسو باندې در قبرو درې درو پورې ورسول او څومره انسانان نن کلونه کلونه په دې قبرو کې زندگی تیروي او نه معلوم چې زما سفر به د دې مځکې څه کله قبر ته وي زما سفر به د مځکې د شاڅه د مځکې شکم ته کله وي زما سفر به د دې ډک کوره څه د دې تنهایي کور ته کله روانېږي ایا نن به روانېږي میاشته بعد به روانېږي کال بعد به روانېږي او که به 15 کاله بعد روانېږي بیا به په دې کور کې زما سره د دې قبر په توره کنده کې به زما سره څه کېږي هلته به زه د کومو حالاتو سره مخامخ یم هلته به زما رڼا په کم شکلي هلته به زما د چا سره وینایي هلته به زما ضرورت پر کېدل په کم شکلي هلته به زما د چا سره مجلس او انس و الفت په کم شکلي او څومره زمانه به زه په دې قبر کې پروت بیا چې زه د قبر د میدانه سره پورته سم حساب و کتاب لرازم محشر لرازم او حشرګاه ته د الله تعالی حضور ته رازم او الله تعالی زما څه سوال او جواب غواړي د هغې د سوال او جواب به زما کم شکلي نو د هغې هغه حالات چې قرآن کریم څومره لیکلي دي د هغې هغه حالات چې د پیغمبر علیه السلام احادیثو څومره لیکلي دي د هغې هغه حالات چې د علماو په مواعظو کې څومره راځي د هغې متعلق لږ د ځانه سره فکر کول او پر هغې باندې سوچ کول او هغې لږ د غور او د فهم په غوږو باندې اورېدل او په خپل ذهن کې لږ پر لګرځول په دې خاطر د انسان په دماغ کې هغه فکر پیدا کېږي او ما درته ویل هغه بهترین فکر چې هغې د ټوله انسانیت د نجات لوی فکر دی چې د کم چا په دماغ کې د مرګ او د آخرت فکر پیدا سو او سوال دا دی چې دا فکر به څنګه راځي اسانه لار به سي علماو دا لیکلي دي چې د دې اسانه لار هغه دا ده مؤثره لار بهترین لار چې د کم چا په دماغو کې الله تعالی د آخرت فکر ورکړی دی د هغې خلکو سره کښېنستل د هغې خلکو سره تعلق جوړول د هغې په صحبت کې زندگی تیرول او د هغې وظایف د هغې نصائح او د هغې هغه تعلیماتو ته په دې خپل دماغ کې ځای ورکول دا د ټولو څه د دې فکر د انتقال اسانه لار ده چې د هغې په دماغ کې کم فکر دی په اسانه سره هغه فکر ستا دماغ ته رانقل کېږي او بیا به ستا په دماغ کې د آخرت فکر راځي او ستا دماغ به بیا د آخرت په فکر باندې آبادی او دنیا کې به بیا ستا زندگی هغې د آخرت په فکر کې تېرېږي ځکه حدیث شریف دی چې هم جلساء لا یشقا جلیسهم هغه ډېر نیک خلک هغه ډېر مخلصین خلک هغې ډېر الله ته قریب خلک هغې ډېر پر الله ګران خلک دي د هغې سره هغه څوک کښېني چې هغه نیکبخته وي هم جلساء لا یشقا جلیسهم چې د کم چا په نصیب کې کم قسمتي او بدبختي هغې هغه نیکانو ته نسي رانستی کېدلی نو د نیکو خلکو صحبت د نیکو خلکو تعلق
او د نیکانو په زړه کې محبت او مینه پیدا کول او د نیکانو تعظیم او احترام او د هغې ادبیاتو ته په دې خپل زړه کې ځای ورکول. زما په خدای قسم چې د انسانیت د فلاح، د انسانیت د بهبودۍ، د انسانیت د آبادۍ، د انسانیت د اصلاح د ټولو څه بهترین ذریعه ګرځي. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته راتلی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه مخکې د عربو کم حالت چې صحابیت صحابه رضی الله عنهم د هغې سره روان، چې د هغې داسې زندګي وه چې په ټولو قومونو کې څوک د دې سره ملاقات کولو ته تیار نه و، په ټولو قومونو کې څوک د دې سره دوستۍ کولو ته تیار نه و، او انسانان دا رقم و چې پر دې باندې څوک حکومت کولو ته تیار نه و. د دې د زندګۍ واقعات چې سړی ګوري، د یوې مرغۍ پر بچي باندې د دې په مابین کې 40 کاله مسلسل جنګونه سوي دي، چې د انسانانو وینې بهېدلې، د انسانانو او د معمولی مځکو په خاطر، د معمولی اوبو په خاطر، د معمولی ګټو په خاطر هغې یو د بل وینو تویولو ته تیارو او یو د بل جسدونو ټوکړې کولو ته تیارو، او د هغې په مزاجونو کې د انسانیت داسې هلاکت او بربادي وه. لیکن څه اصولو، څو ورځې د پیغمبر په صحبت کې تیرې کړي، د پیغمبر په تعلق کې، د پیغمبر په مریدي کې، د پیغمبر سره په ناسته کې صحابه څو ورځې تیرې کړي، لیکن د هغې د صحبت په خاطر الله تعالی کم حال ته ورسوي چې بیا د ټوله انسانیت پر مځکه باندې د دوی معاشره د انسانیت د هدایت یو نمونه ده، چې نن یې موږ 1400 کاله بعد د دوی د زندګي قصې د خپل هدایت دپاره په وعظونو کې پېښولی شو. چې کله د اسلام ځای رالی او د پیغمبر د مرګرتیا ځای رالی او د آخرت د فکر ځای رالی، بیا یې کورونه پرېښول، بیا یې بچان پرېښول او بیا یې کلي پرېښول، بیا یې مالونو وطنونو پرېښول، تنې تنها په یو لباس جوړه کې او په سرتور سره په یو لوکشو د مکې څخه ووتل او لاړل مدینه منوره کې. بیا ټوله زندګي د آخرت د فکر په خاطر باندې تېره، نه د بچی پروا وساتله، نه د کور پروا وساتله، نه د مال پروا وساتله، نه د عزت پروا وساتله، او نه د نور راحتو د دې زندگی وساتله. بیا هغه حال ته ځان ورسه چې کله صحابه باندې د هجرت امتحان رالی. اولنی هجرت یو کشنی خاندان دی، معمولی خاندان دی، حضرت عبدالله دی، ام سلمه ده، د هغې یو کوچنی بچی دی. ام سلمه بیا وروسته د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې هم راله، زموږ د ټولو مؤمنانو مور بلل کېږي. نو یو خاوند دی، یو زنانه ده، یو کوچنی بچی دی. پیغمبر علیه السلام مدینې ته هجرت وکړي، دی اوس د خپل آخرت په فکر کې مدینې ته رسېږي. چې کله سنیة الوداع یو ځای دی، تر دې ځای پورې راورسېدل، نو د مکې خلک په ډېره ډله ورپسې رالل، چې ورپسې رالو. هغه زنانه یې دستي د لاس ونیوله، ورته دا زموږ د قبیلې زنانه ده، دې ته موږ اختیار نه ورکوو چې هجرت وکړي. د حضرت عبدالله چې کومه کورنۍ او ډله ده، هغې دا بچی در لاس ونیوی چې دا نابالغ بچی دی، د خپل اختیار مالک نه دی، دې ته موږ اجازه د هجرت نه ورکوو. حضرت عبدالله دلته ناست دی، بچی هلته ځینې بوته، زنانه هلته ځینې بوته ده، بوته زنانه او بچی دلته ګوري ډېر ژاړي. د یو ساتي کوشش وکړي چې زما زنانو او بچی زما سره هجرت وکړي، لیکن هغې خلک دی لکولو ته تیار نه وو. دی څه ورته وایي؟ ورته یې زنانې ستا جدایي برداشولی سم، د بچي د زندګۍ د ټولې زندګۍ نه لیدل برداشولی سم، دا د ځانه پرې کولی سم، لیکن هجرت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکم دی او هجرت زما د آخرت فکر دی. په خدای قسم په هغې کې یوه ذره کمزوري برداشولی نه سم. خپله غاړکۍ یې پر وژه کله، تنې تنها مدینې ته هجرت وکړه. هغه زنانه پاته، هغه بچی پاته. 3 کاله بیا هغې د دې زنانې شکل نه ولیدی، او په کلونو بیا دې زنانې د خپل بچي شکل نه ولیدی. نو صحابه هغې خلکو چې د آخرت فکر د هغې حالاتو څخه دې حالاتو ته راورسول. چې کله مدینې منورې ته رالو، انصارو د پیغمبر علیه السلام صحبت کې څو ورځې تېرې کړې وې. انصار دستي دې ته تیار سو، هغې دستي دا فکر او دا فیصله د ځانه سره وکړه چې زموږ څومره مالونه دي دا به موږ مکمل تقسیموو، نیمه به د مهاجر وي، نیمه به د انصار وي. در دې حده پورې انصار دې قربانۍ ته تیار سولو چې زموږ څومره زنانې، دوې زنانې دي، 3 زنانې دي، موږ به خپلې 2 زنانې ته طلاق ورکوو، چونکې د انصاري زنانه د مهاجر زنانه په مکه کې فاته سوې ده، نو هغې به زما د دې زنانې سره نکاح کوي. او دا پیشکش پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیش کړي.
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې اجازت نه کوي که څوم در دې حد پورې نوبت نه راغلی نو بیا د هغې خلکو سره د آخرت په فکر د آخرت په جذبه باندې ده. یو صحابي دی د جنگ میدان ته راغلی، د جنگ میدان دی څنګه حالت دی، قرآن کریم وایي کأنهم یساقون الی الموت وهم ینظرون، لکه یو سړی چې پر مرګ باندې ورکشي هغه په سترګو خپل مرګ ویني، ځکه صحابه ډېر کم دي او د دې په مقابل کې انسانان ډېر زیات دي. یو صحابي بل ملګري ته وایي چې ما خو د پیغمبره څه اورېدلي دي چې الجهاد مختصر طریق الجنه، که سړی جنت له تګ غواړي د ټولو څه لنډه لارې جهاد او شهادت دی. ورته ګوري، ورته سړی ستا په خدای قسم چې تا اورېدلي دي، ورته یو ما اورېدلي، ورته زما په خدای قسم دی غوږو اورېدلي دي او د دماغ محفوظه کړي دي او دا ژبې اوس دا دي ورته ته ادا کړو. دی ورته وایي چې کله جهاد پیغمبر وایي مختصر طریق الجنه دی نو د خپل نفس ته څه وایي؟ وایي بالله یا نفس لتنزلن، زما د خدای په ذات قسم چې اوس به ورشوه کېږي دی جنت طاوعة او لتکرهن، کدي خوښوي کدي نه خوښوي. ان اجلب الناس وشدرن، خلق مقابله ته راغلي دي هغې چیغې وایي د جنگ نارې دي او نفس ته وایي ما لکې تکرهین الجنه، جنت نفس تا ته څه در پېښه ده چې د جنت ته څه پر شا ټالې وي. نو هغه جنگ ته ورشوه کېږي، هغه جنگ کې مقابله کوي چې کله د تورې واره پر سر او پر سټ باندې لګېږي نو د خولې سه اوله کلمه دا غورځي وایي فزت ورب الکعبه، د رب د کعبې دې مې قسم چې زه کامیابۍ ته ورسېدم، زه جنت ته ورسېدم، زه د جنت نعمتو ته ورسېدم او زه د جنت راحتو سکونو ته ورسېدم. چیغې کې والغدن نلقي احبا، سبا خو به د خپلو ملګرو سره ملاقات وي، محمد و حزبا، د محمد او د محمد د ډلې سره به سبا یو ځای کېدل. چې د کم چا دماغو کې الله تعالی د آخرت فکر ورکړي د هغې زندګي په داسې شکل باندې تېرېدله. نو هغې خلکو بیا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحبت پیدا کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحبت څخه د هغې حال څخه دې حالت را ورسېدل. زه دا درته وایم چې په صحیح عقیده باندې او په صحیح ایمان باندې او په صحیح ادبیاتو باندې چې کله سړی د یو نیکو خلکو صحبت کې راسي بیا خو د هغې په دماغو کې دغه جذبات پیدا کېږي چې بیا به د مرګ پر وخت باندې د کامیابۍ نارې وي، بیا به د مرګ پر وخت باندې د ځان دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات او د صحابه ملاقات مخته یادوي. خو لیکن دا شرط دی چې عقیده به صحیح او دا شرط دی چې کامل په ښه طریقه به ایمان په ښه ایمان او په ښه عقیده باندې د نیکانو صحبت د انسان دپاره ډېره بهترینه ډېره مؤثره او د انسان دپاره د اصلاح هغه نیکترینه لار بلل کېږي. ته دا وایم چې د آخرت فکر که د انسان په دماغ کې نه وي بیا خو انسان نه دی، بیا خو انسان په معاشره کې یو درنده دی چې کله د ده په دماغ کې د آخرت فکر نسته، د ده په دماغ کې قبر نسته، د ده په دماغ کې د قبر حالات نسته، د ده په دماغ کې د الله حضور ته پیښېدل نسته، بیا خو دی د منصب وږی دی، بیا خو دی د مال او دولت وږی دی، بیا خو دی د دنیا کې د قدرت وږی دی. ما درته ویل د دې دپاره د انسانانو سره ظلم کوي، د دې سره د انسانانو مالونه ضایع کوي، د انسانانو حقونه ضایع کوي، انسانانو باندې غصب راولي، د انسانانو د وینو په تویولو باندې خپل مقصد ته ځان رسوي، بیا د انسان د وینو تویولو هم پروا نه لري. او ما درته ویل چې بیا د انسانانو د وینو تږی د انسانانو پر دې جسدونو باندې سربیره خپل قدرت او اقتدار ته ځان رسوي. ایا تاسو دا انسان بولئ که درنده؟ دا بالکل انسانیت د چوکاټه څخه وتلی انسان دا د درندګۍ په حالاتو کې زندګي تېروي. نو که دا انسانیت نظام د انسان په دماغ کې راځي د هغې څه واحده لار هغه دا ده چې د آخرت فکر دی. د آخرت فکر د دنیا د جرایمو، د دنیا د ظلمونو، د دنیا د تجاوزاتو او د دنیا د نجایزو د ختمولو لنډه لار، بهترینه لار، ښه لار ده. خو ما درته ویل چې په ښه عقیده باندې او په ښه فکر باندې، په ښه ایمان باندې نن زموږ او ستاسو معاشره ده، زموږ او ستاسو د معاشرې ته تاسو ګورئ په څومره حالاتو کې موږ راګیري، څومره مشکلات دي او څومره بدامني ده، څومره قتلونه دي او څومره غصب دی او څومره ډاکې دي. تاسو دې حکومتونو ته ګورئ د دې دپاره څومره ادارې او محکمې دي، یو طرف ته د فوج محکمه سي، د اردو محکمه سي، بل طرف ته د
پولیسو محکمه سي، بل طرف ته پلان محکمه سي، بل طرف ته پلان محکمې، دا ټولې محکمې د دې حالاتو د مخنیوي دپاره جوړي. لیکن تاسو ورسئ حکومتي ادارو له ستا د یو معمولي کار بغیر د رشوته وسي. ولې داسې کیږي؟ حکومت چې کله د دې حالاتو د رشوتونو کنټرول نه کېدی، بیا د دې پر سربېر یو بله محکمه جوړه کړه، محکمه انسداد رشوت ستاني، چې دا محکمه به بیا د دې مخ نیسي چې څوک رشوت وانه کړي. لیکن چې کله دا محکمه نه وه جوړه، رشوت 15 روپۍ و، چې دا محکمه جوړه سو اوس 10 روپۍ سو، 10 روپۍ د دې محکمې افسر و مشر اخلي، 10 روپۍ هغه محکمې والا اخلي. نن د انسانانو د مالونو د حفاظت، د انسانانو د کورونو د حفاظت لپاره پیرهداران ولاړ دي او د حکومت چوکیداران ولاړ دي، لیکن کم سترګه ظالمه چې پر پیره مقرره ده، د ټولو اول خیانت دغه سترګه کوي. نن د انسانانو د قتل د بچاو دپاره مختلف انسانان ټاکل شوي دي، لیکن کم ظالم چې د قتل د حفاظت دپاره مقرر دی، د ټولو څخه مخکینی ظلم او قتل اول دی کوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د انسانانو دماغو کې دنیا ده، د دنیا راحت دی، د دنیا مال و دولت دی، د دنیا منصب دی، د دنیا شکور دی، او د دنیا ځان له بهترینه خوراکه پیدا کول د انسان په دماغ کې دغه شی ځای نیولی دی، او د انسان د دماغ څخه آخرت وتلی دی. او چې کله آخرت د دماغ ووځي، ما مخکې درته ویل، بیا انسان نه دی، انسان درنده دی، بیا د دنیا د حالاتو دپاره انسان هر څه کوي. نن د ټولو څخه مهذبه معاشره د دې امریکایانو ده، چې هلته هر بچی تعلیم یافته دی، چې هلته د دوی په اصطلاح د دوی تعلیم 100% کې دی، او هلته وسایل ډیر دي، هلته آبادي ډیره ده، او هلته نظام داسې مضبوطه جوړ دی چې پر کم ځای پر تا باندې مشکل رالی، ته ټلیفون وکړه، په 3 منټه کې حکومت او پولیس هغه ځای ته ځان رارسي، او هلته په وسایلو ځان دومره آباد کړی. لیکن زموږ یو استاد و، هغې وایي چې زما هلته زندګي وه چې زه کله میلمه ورغلم چې زه د هوټل سره وتلم، نو هغې به ما ته دا ویل چې حضرت ګړۍ به په لاس کې نه در سره وړي، او حضرت قیمتي موبایل به ستا سره نه وي در سره، او ستا سره به در ضرورت زایدي پیسې نه وي در سره، ځکه دلته جرایم ډېر زیات دي، دلته غلاوې ډېرې زیاتې دي، دلته حملې او ډاکې ډېرې زیاتې دي، چې د یو معمولي شي په خاطر باندې ته میلمه یې، ستا جان ته نقصان ونه رسېږي. د 100 غنټو دپاره هلته په یو مارکیټ په یو علاقه کې بجلي پیلېږي، چې کله بجلی ځي، بیا د هغې غلاو ریکارډ د دوی په عدد کې نه راځي چې په 1 غنټه او 2 غنټې کې څومره غلا وسوله. د امریکې دا مخکینی صدرونه دا بیان ورکوي چې زموږ د ټولو څه لویه مسله پر جرایمو باندې قابو راوستل، او موږ په دې کې کامیاب نه یو، پر جرایمو قابو نسو راوستلی، نه پر قتلونو قابو لرو، نه پر غلاو قابو لرو، نه پر رشوت قابو لرو، نه پر بل څه قابو. زه دا وایم چې دا ټوله جرایم، دا ټوله مسایل چې نن موږ او تاسو کې راګیر یو، د دې واحد بنیاد زما او ستا بیماری ده. هغه بیماری دا ده چې زما او ستا په نظر کې دنیا ده، زما او ستا په نظر کې د دنیا خوشحالي، د دنیا عزت، د دنیا کامیابی پیدا کول، او د دې بیماری علاج زما او ستا دپاره دا دی چې د دې بجای آخرت ته فکر راګرځول، او د آخرت د حسوالو کتاب، او آخرت کې د خپل د الله تعالی حضور کې د جنت د خوشحالۍ، او آخرت کې د جنت د فلاح او د کامیابی تصور او فکر پر دې دماغ پرول. او چې کله دا فکر د انسان پر دماغ باندې راسي، بیا خو انسان ته مسائل ډېر مشکل دي، ډېر اسانه دي. نن د مشکلاتو حل تاسو راسئ، په خدای قسم په ټوله دنیا کې د ټولو مسایلو حل لار یوه ده، چې کم قومونه د محمد رسول الله اتباع وکړي، د هغې نقشه خپله کړي، د هغې هدایات خپل کړي، د هغې پر هدایاتو باندې عمل وکړي، چې خلکو د دنیا او زندگی څو ورځې ده، د آخرت زندگی ډیره دایمي ده. د دنیا نعمت ژر ختمېدونکی دی، د آخرت نعمت باقی دی. د دنیا زندگی ډیره ژر ختمېدونکی ده، د دنیا نعمتونه عارضي دي، دا ډیر ژر ختمېدونکي دي. د دې د فکر سره د دې څخه خپل فکر او دماغ را وګرځوئ، د آخرت نعمتونه، د آخرت راحتونه، د جنت زندگی، د الله تعالی دیدار، د محمد رسول الله ملاقات په دماغو کې راولئ. بیا به د دنیا جرایم نه وي، بیا به د دنیا مشکلات نه وي، بیا به د دنیا د پریشانۍ څخه ستاسو زندگی محفوظ وي. نو ما درته ویل قرآن کریم دی یو آیات کې بیماری هم ذکر کړه، د بیماری علاج هم ذکر کړي. بیماری دا ده چې بل تؤثرون الحیات الدنیا، په دنیا کې په هر څه کې ستاسو د دنیا زندگی په دماغ کې ده.
لیکن دا ستاسو بیماری ده. والآخرت خیر و ابقا، د دې بیماری علاج دا دی چې د دنیا څخه آخرت ته نظر راوګرځوئ او د دنیا د خوشحالی او د راحت او د اسانۍ بجای په خپل دماغ کې د آخرت خوشحالي راحت اساني راوګرځوئ. بیا به تاسو ته زندگی اسانۍ، بیا به تاسو زندگی د جرایم او مشکلاتو څخه خلاصي. الله تعالی دې دا خبرې زموږ په دماغ کې راولي. واخر